مونږ پې ویاړو د دې دور یو داسې شخصیت چې هغه د لکونو پښتنو په زړونو کې ځان له ځای پیدا کړی دی. ډېره یاده نامه که زما د شخصیت حدونه ګوري زما فن زما د فکر ترجمان دی پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی صاحب. لږ د لاسونو د پړقا نوره تیزه کوي بس آخري وینا ده. خبره کول رښتیا رښتیا ته ونیې که نه افغانستان ته ټول کار واخلي رښتیا مې په خوله راشي مخکې دار وګورمه ما چپ کېږي ځان له بسه کار وګورمه. د صدارتي مجلس ډېرو محترمو درنو شاعرانو ادیبانو دانشورانو د ادب مینانو د قام مینانو السلام علیکم. ټول وروسته وینا کول خو ډېر ګران کاري ځکه چې خبرې ټولې ختمې شوي هر چا خپلې خبرې کړي او په موضوع باندې هم دومره ډېرې خبرې شوي چې دا یې بلکل کلمې دا موضوع راوتي. خو بیا هم چونکې زه ډېر فخر کوم او ډېر زیات خوشحاله یم چې د میرویس نیکه په باب دا را جوړ شوی سیمینار او بیا د دې دومره درنې او معززې غونډې دا دومره لوی لوی ادیبان شاعران موجود او د دغه مشرۍ سعادت ما ته راکړی شو نو زه ډېر فخر محسوسوم او ډېر خوشحاله یم. او دا په خاصه توګه د وزیر محمد ګل خان پښتو اکیډمۍ او د صابر د رڼا ملګري تحریک پېښور مننه چې هغوی زموږ د نیکه په هکله دا دومره ښایسته غونډه را جوړه کړه. باچاجي خو بس لیونی دی یو ورځ ما لیونی ترجمه کو په اردو کې نو په دیوانه او په پاگل باندې زما زړه اوبه نسکې نو لیونی ما ترجمه کو په مجذوب باندې چې په هغه کې جذبي هغه داسې لیونی کړی که نه چې هغه بلکل هیڅ نه ویني او خپل کار او خپل مقصد ته رواني نو اوس که مونږ غني خان ته پاگل فلسفي یا دیوانه فلسفي وایو نو غلط پي هغه ته مونږ مجذوب فلسفي وایو. نو دغسې باچاجي هم د خپل قام د دې اتلانو د دې خپلې ژبې د دې لیونی دی او بس ورودانګي محفل ته بیا اکثر وارخطام شي کله کله چې یاره دا به څنګه چل کېږي او دې دپاره پیسې هم پکار دي او دې دپاره ملګري هم پکار دي او هغه خدای پاک هر څه وکړي او سر ته ورسي. او دا لیونتوب د ده ما په وړمبي ځل باندې په کال 1988 خوشا کې لیدلی و او د هغې نه پس مطلب چې د یو غټه غونډه کړې وه او هغې کې د ایریا سټډي سنټر پېښور پوهنتون یم ځان سره شریک کړی او په سټیج باندې زما خیال دی سټیج سیکرټري زه وم د هغه غونډې او په سټیج باندې رفیع صاحب هم ناست و پسرلی صاحب هم ناست و ډاکټر راجولي شاه خټک صاحب هم ناست و ډاکټر انور خان صاحب ناست و او دا و د احمدشاه بابا 200 شلم تلین داسې وه که نه تقویم الحق کاکا خیل بابا صدر و بلکل. نو د باچاجي خو دغه مرض دی هغه یو لیونی چېرته د ذهني مریض د پاگل خانې نه تلی دی او ختلی دی یو غټې منارې ته خلک ورته ټول راټول شوي ورته وایي چې هلکه راکوز شه او که راوغورځېدې نو مرې نو هغه ورته وایي چې یاره نه بس در ټوپ کومه د په هغه لیونو کې د ده یو دوست و هغه راوستی دی هغه دوست ته وایي چې ته ورته ووایه که چېرته راکوز شي دی بېرته نو هغه دوست چې ورته غږ کړی چې هلکه فلاني راکوز شه نو ده ورته وایي نه در کوزېږم در ټوپ کومه د لیوني ملګري ورته ویلي چې که ته نه راکوزېږې نو زه د لاندې نه د مناره په قینچۍ پرې کوم دی سمدستي راکوز شوی راکوز شوی چې کله ښکته راغلی د پاگل خانې ټول افسران او ټول خلک ورته وایي یاره مونږ درته چغې وهلې چې راکوز شه او نه راکوزېدې او ده درته یو بې سره او بې خپو خبره وکړه او ته راکوز شوې نو دوی تاسو خو روغ یې او دا چې دی دا لیونی دی د ده هېڅ پته نه لګي دی هر څه کولی شي. نو دغسې باچاجي زمونږ د پښتو ادب یو دغسې مجذوب دی
یو داسې لیونی دی چې دی هر څه کولی شي او الله دې ورله عمر ورکړي الله دې ورله ښه ملګري ورکړي او الله دې همدغسې دا نیت د سپینو لري او الله دې صحتمند لري چې دغسې دا غونډې کېږي د دې نه علاوه ملګرو ډېرې ښکلې ښکلې خبرې وکړي نظمونه مقالې تقریرونه وشو خو زما خیال دی چې د ټولو نه زیات محنت زر محمد سنګر صاحب کړی زیات زیار یې کړی ډاکټر زر محمد سنګر دا ډاکټر په برکټ کې دی ځکه چې 11 ورځې پس په دې ډاکټر شي انشاءالله PhD پوره شوه د هغې نه علاوه نورو ټولو ملګرو ډېرې ښکلې ښکلې خبرې وکړي زه مطمئن یم او چې کومه ژړا لایق صاحب وژړله نو لایق صاحب خو بیا چې دې عمر ته څوک ورسي نو د هغه سره بیا دا احساس پیدا شي چې یاره د خدای مکه د وفات نه مخکې دا مسلې حل کول غواړي او دا که پاتې شوې نیمګړې پاتې شوې نو دا به داسې شي او دا به داسې شي الله دې لري لایق صاحب لا اوس هم صحتمند دی ښایسته دی ځوان دی خو دا ده چې یو خدا ده چې دا پښتو چې هره لهجه ده نو دا ټولې زمونږ لهجې دي اکه قندهارۍ ده او که یوسفزۍ ده او که هغه بلکې په دې پښتو کې دا لهجې لږې زیاتول غواړي ځکه چې یوه قندهارۍ ده نو هغه وایي څوک یوه یوسفزۍ ده هغه وایي څوک بل پکې یو درېیمه لهجه ده هغه د بنګشو او د مروتو ده هغې وایي چوک نو دا به یو درېیمه لهجه هم را پیدا کول غواړي بهرحال په پښتو باندې کار ډېر پاتې دی او دا کول غواړي او د لایق صاحب دغه تشویش چې دی دا په خپل ځای درست دی خو د دې حل دا دی چې دا ټولې زمونږ لهجې دي او پښتو د دنیا واحده ژبه ده چې په دې کې دومره ډېرې لهجې دي دا د پښتو خاصیت دی او دا خاصیت ولې دی ځکه چې پښتانه د یو بل نه لرې اوسېدلي دي نو دغې وجې نه دا مسله ده بله دا ده چې یو ځل مونږ په دغه کې ناستو لایق صاحب ګیله وکړه چې یاره د افغاني ملګري چې دی هغه پکې فارسي ډېره استعمالوله په خبرو کې نو یو ورځ داسې وي چې مونږ په د علومو اکاډمۍ کې ناستو الله دې وبخښي 3 واړه مشران د بخاني شو ژړا رالم راځي چې اوس خبره د هغې په باره کې څنګه وکړم عبدالله بختاني صاحب سعد الدین شپون صاحب او سلیمان لایق صاحب 3 واړه ناست دي په دې څنګ کې ورسره زه ناست یم نور مشران ملګري هم ناست دي مونږ تللي یو نو چې هغه ټوله ډله تللې ده نو هغه ډلې ته علومو اکاډمۍ یو درناوی کړی دی نو دا مشران یې هم راټول کړي نو مشرانو مونږ خبرې نه کوو مونږ کوشش کوو چې خبرې ونه کوو دا مشران خبرې وکړي خو هغوی بیا هم وایي چې یاره خبرې وکړو نو خبرې کېدې ملګرو وار په وار خبرې کولې نو چې شپون صاحب کله پاسېدو نو هغه داسې کې ما ته وګوري ما ته وکتل د ما د هغه ډېر ګپ هم و الله دې وبخي ډېر مشر و زموږ نه خو ډېر ازاد و ورسره نو ما ته داسې کې چې یاره تاسو په دې خبرو کې انګلیسي ډېره استعمالوئ نو د دې وجې نه په ځینې خبره موږ ونه رسو نو هغه ولاړو چې ما ورته لاندې خبرو وکړم ما ورته یاوجي باید تاسو پکې کله کله دري ډېره استعمالوئ نو نه داسې ونه وي بخره وړه خبره زه بیا وایم وی چې تاسو په انګلیسي کې ښې نو د دې وجې نه ستاسو په ځینو خبرو موږ ونه رسو نو ما ورته تاسو په درۍ کې ښې موږ په ځکه ونه رسو په ځینو خبرو نو دا خو همدغسې ده زموږ په پښتو باندې د انګریزۍ اثر دی ډېر موږ پکې انګریزي ټکي ډېر استعمالوو او افغانستان ملګري چې دی پکې د فارسي ټکي ډېر استعمالوي پکار نه ده چې مونږ داسې ژبه ووایو چې پای کې د نورو ژبو ټکي پکار ده چې سوچې ووایو دا چې کوم ځای کې را سره ټکی نشته نو پکار دی بیا پردی ټکی استعمال زما نیکونو جوړ کړی و مشین هغې ته به وایي میچن MACHINE میچن او دنیا ورته مشین وایي نو لایق صاحب چې وی چې یاره زه یخچال ولې وایم او ریفریجریټر چې چا جوړ کړی د هغه نوم به ورته وایم نو که چېرې زموږ لینګویج اتھارټي څنګه چې په افغانستان کې ده چې هغه یو ټکی یو څیز یو ایجاد نوی راشي او د هغې دپاره ټکی جوړ کړي او مارکیټ ته لاړ شي نو ډېره ښه خبره ده خو پکار دا ده چې په دې دواړه هیوادونه پخوا خو دا یو وطن او اوس خو 2 هیوادونه دي نو چې دواړه پرې متفق وي د دې نه علاوه د میرویس نیکه په حقله چې کله خبره کوو نو لږ به یې زه د لرې نه راونیسم په لنډو ټکو کې زه خبره کوم بیخي وخت نه اخلم د روحانیانو دور تیر شوی دی احدادم تیر شوی دی خان الینی مکان
خوشحال خان بابا هم تیر شوی دی. په دې دوران کې په 1500 شلم کې چې لا خوشحال خان بابا نه دی پیدا او د روحانیانو دور چې تیر شوی دی، په دې 1500 شلم کې چې د عیسوي په حساب ورته زه وایم 1500 شلم کې د پښتونخوا ریاست په وړاندې ځل باندې جوړ شوی دی چې د هغې بریدونه د دمغار نه تر قندهار دي. دمغار په سوات کې دی. د دمغار د خوشحال بابا په شاعرۍ کې هم دا خبره شته چې د پښتونخوا بریدونه د دمغار نه تر قندهار دي. دغه رو خواره شوي دي، رو دا بریدونه خواره شوي دي. او دغه اول چې و نو اول دا د دې نوښار د سیند نه پورې چې دا کومه علاقه ده دا د پښتونخوا ریاست و. د دې وړاندې بادشاه ملک احمد و، دویم ګجو خان و، دریم دوه درې پکې نور په منځ کې تیر شوي دي، بیا پکې کالو خان او باکو خان پکې نامتو بادشاهان دي. په دې دوران کې د ملک احمد بابا سره شیخ ملی بابا هم تیر شوی دی. کله چې کالو خان بادشاه دی په سوات کې په دمغار کې هغه خپل قام ته خطاب کوي، خپل آرمی ته خپل لښکر ته وینا کوي لګیا دی. څه وایي؟ وایي اخونه، اخون درویزه ته وایي، اخونه ته چې ماته د کم بادشاه د اطاعت خبره کې نو د هغه بادشاه یعنی اکبر بادشاه د مغولو اکبر، د هغه بادشاه دین ما د هغه په دربار کې لیدلی دی. ته چې ماته د کم ملحد بادشاه د اطاعت خبره کې نو د هغه دین ما د هغه په دربار کې لیدلی دی. هغه دین اکبري ځان له جوړ کړی او نشم ویلی چې ډېرې داسې کلمې پکې دي چې سړی ویلی هم نشي، ګناهګاري کوي. وایي چې د کم بادشاه چې ته ماته د کم ملحد بادشاه د اطاعت دپاره وایي نو د هغه بادشاه دین ما د هغه په دربار کې لیدلی دی. او ای اخونه ته د ازادۍ د خوند نه څه خبرې؟ نه ستا پلار د ازادۍ د خوند نه خبرو، نه ستا نیکه د ازادۍ د خوند نه څه خبرو، ته د ازادۍ د خوند نه نه یې خبر. او زه یعنی کالو خان ځان یادوي چې که زه چرې په د غلامۍ په مرګ مړ شوم نو زما مړی د مورې د تاریخي غر مورې په غره کې وسېځئ او ایرې اباسین ته واچوئ. دا هغه وخت دی، دا هغه وخت دی چې کله میرویس نیکه لا نه دی زرغون شوی. د دغه وخته پورې ایمل خان هم تیر شوی، دریا خان هم تیر شوی، خوشحال خان هم تیر شوی. او د میرویس نیکه د خبرو نه چې کله مونږ ګورو نو چې به غزاله تلو نو د رحمان بابا په دیوان کې به فال کتو. نو د رحمان بابا په دیوان کې فال کتلو نه تاسو څه اشاره مومئ؟ یعنی د نه یوازې سیاست مدارو، د دینی عالم او د پښتو د ادب نام خبرو، د خپل ادب سره مینه. موږ له داسې بادشاهان پکار د داسې بادشاهانو ضرورت دی. موږ ته دغه رنګ چې دی دا په دغه سیمه باندې نه موجود چې کله و تر جهلمه پورې پښتانه آباد وو. تر جهلمه پورې پښتانه په هغه وخت کې آباد دي. دا بریدونه پکې نه وو، اوس خو پکې ډیورنډ لاین هغه وطنونه او هیوادونه بیل شو. په هغه وخت کې چې کله به د بره نه چا کې څه لویه خوبي پیدا شوه، هغه که غلجیانو، هغه که دورانیانو، هغه که څو لودیانو، هغه که دا غوریانو، هغې ټول چې دي هغې چې څه کارنامه کول غوښتنه به هندوستان ته راتله. خپل خلک خو د هغه خلک وو، هغه خو فتح وو. هغه به هندوستان ته راتله، هندوستان بیا فتح کوو، بیا به د هغې نه پس به راتله. د هلته نه که څوک دیني عالم دی، که څوک روحاني، بختروان عمرخیل صاحب ورته ډېرې ښې اشارې وکړې چې څه روحاني خلک چې وو لکه د علي مسجد چې کوم مونږ ګورو په دې لاره کې. د دې تاریخ ما کتو دې زه یو 40 کاله بې قراره ساتلی یم. اخر کې زه په دې نتیجه ورسېدم چې دا چې دی دا علي مسجد دې ته به دې وایي چې دا حضرت داتا گنج بخش چې دی نو دا چې د افغانستان د سیمې نه راکوز شو نو په دې علاقه کې څه موده تېره کړه او په هغه خپل نوم دی حضرت علي حجویري. نو د هغه علي په نوم دا جومات ده په دې کې څه موده تېره کړه، عبادتونه یې خپل وکړو، د هغې نه پس بیا لاړ او په لاهور کې آباد شو.
نو د علی مسجد دې ته په دې وجه باندې وایي نو زمونږ چې څومره روحاني شخصیتونه دي څومره سیاسي شخصیتونه دي څومره علمي شخصیتونه دي نو دا ټول چې دي هغې چې کارنامه کول غوښتنه هغوی به هندوستان ته راتله هندوستان به فتح کوو هندوستان باندې به خپل اثر ښکاره کوو او تر څو چې د میرویس نیکه خبره ده نو د میرویس نیکه د ژوند حالات ډېر ښکلي ویلی شوي دي زه بیا د هغې ګردان نه کول غواړم څه ټوټې به پکې پاتې خو ضروري نه ده خو د هغې د شخصیت د ټولو له لوی خاصیت دا و چې هغه د یو داسې بیبي د یو داسې مور په غېږه کې لوی شوی چې په خپله باندې یو داسې روحاني شخصیت و چې هغه د بیټ نیکه په خوب کښېني یعنی بیټ نیکه د نامې سره او د هغه د کلام سره او د هغه د ژوند سره او د هغه د حالاتو سره واقفه ده اوس دې ته اندازه کوئ چې دغه کور چې و دا علمي کور نو هغه چې کله ویني په خوب کې نو چې په خوب کې وویني او ته ووایي چې د داسې تربیت وکړو د په خاندان کې به بادشاهان پیدا کېږي او د داسې دی او د هغسې دی او د کې دا خاصیتونه دي دا خوبۍ دي دا خلک چې دي دا عام خلک نه وي دا پیدا کېږي په پیړو کې چېرته یو دانه نیمه او د ده چې کم طرز سیاست و نو هغه په خپلو خلکو کې و یعنی کله چې دغه زموږ بادشاه چې و د ټولو نه مشهور بادشاه د هندوستان هغه ابراهیم لودي سره چا جنگ شوی ابراهیم بابر چې وکړه بابر واقعي له نظمه بس بیا ډېره اوږدېږي خو د ابراهیم لودي خبره به وکړم ابراهیم لودي چې دی وایي دی داسې بادشاه و چې د ده په دربار کې به پښتون ناست و نو دی او په تخت نه کېناست و د ده په دربار کې چې پښتون ناست و نو دی به په تخت نه کېناست و دی به د هغه ورور سره لاندې ناست و نو په خپلو خلکو خاص هم په حجرو کې زموږ په یو بل حکومت یې که نه موږ چې سپین ږیری دی مشر یې ناست وي څوک هوښیار دی څوک پوه دی خبره کوي نور ورته غوږ ایښودی دا چې دی دا په پښتنو کې دا شعور پیدا کولو په افغانانو کې دا شعور پیدا کولو چې هغوی باندې حکومت وشي او هغوی د ظالم نه آزاد کړی شي او د دغه دور نه دغه د پرشیا دور را روانو په دغه علاقه باندې هم بلا جبر کېدو دلته هم کېدو د خراسان په سیمو هم کېدو ډېر لرې ته نه ځمه خو لنډه خبره راټولوم او هغه دا دی چې میرویس نیکه زموږ د تاریخ یو داسې شخصیت دی چې هغه چې کوم خوشحال خان بابا چې کوم په دستارنامه کې کوم خاصیتونه یادوي نو هغه ټول خاصیتونه که نه دي نو د هغې د نیمې نه زیات خاصیتونه په دې سړي کې موجود وو چې د سردار د بادشاه دپاره کومې خوبیانې پکار دي په ده کې هغه ټول کمالونه موجود وو نو زه دا ګڼم چې داسې شخصیتونه زموږ په نصاب کې پکار دي زموږ د نصاب نه لرې دي موږ ته خو بچو ته چې کوم نصاب موږ ښیو یا موږ کوم نصاب ویلی دی نو په هغې کې خو هېڅ نه و په هغې کې خو موږ ته خپل لیکونه داسې ښودلی شي لکه چې هغه کافر یو دا نور خلک راته داسې ښودلی کېږي لکه مسلمانان نو دا د افغانستان ډېره خوشقسمتي ده چې هغوی د خپلو باباګانو نه خبرېږي او موږ خو ته ډېر نه خبرېږو موږ خو د چېرته